مونږ ګورو چې اته درېیمې برخې چې په یو درېیمې برخې باندې وویشو دې نه څه شی په لاس راځي. دې دپاره زه راځمه دلته د عددونو کرښه رسمومه. دا د عددونو کرښه شوه. دلته صفر دی، دلته به یو شي، دا دوه او دا درې. او زه اوس راځمه دا هره برخه په درېیمو برخو ویشمه. نو دا یو، دوه، درې، دا څلور، پنځه، دا شپږ درېیمې برخې، دا اووه او دا اته درېیمې برخې او دا نهه درېیمې برخې کوم چې موږ ته درې پوره عدد راښیي. نو دغه برخه دې ځای کې دا شوه اته درېیمې برخې. د دې لپاره چې اوس معلوم کړو چې اته پر درې دا چې په یو پر درې باندې وویشو دا څو کېږي. موږ راځو که چیرې دغه عددونو په کرښه باندې دا ټول واټن راواخلو او داسې ووایو چې موږ څو خیزونه دلته داسې واچو تر څو اته درېیمو برخو ته ورسېږو. په هغه صورت کې چې دغه خیز یو خیز څومره وي؟ یو پر درې وي، یا دغه یو اوږدوالی درېیمه برخه وي. او یا داسې ویلی شو چې که چیرې موږ اته درېیمې برخې په یو پر درې اندازه باندې برخو باندې وویشو نو موږ ته څو برخې په لاس راځي. نو راځو دلته دا یو پر درې دا برخې دي تیارې. په همدې په اندازه موږ خیزونه اچوو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. نو دا معنا چې که چیرې دا ټول اوږدوالی موږ په درېیمو برخو کې واخلو نو څو خیزونه جوړېږي ترېنه؟ دې نه جوړېږي. اته برخې یا اته خیزونه ترېنه جوړېږي. او دا ولې سم دی؟ دا ځکه چې کله موږ اته درېیمې برخې په درېیمو برخو ویشو نو دلته په هره یوه پوره برخه کې موږ سره درې برخې په لاس راځي. او یا داسې چې موږ سره چې څومره درېیمې برخې دي هماغومره برخې به موږ سره په لاس راځي. نو بله لاره یې د ښودلو دا ده چې موږ وایو چې اته درېیمې برخې تقسیم یو پر درې دا مساوي کېږي له اته درېیمې برخې ضرب څو ضرب درې. نو دریو سره مخرج کې څه نشته، دې سره موږ یو لیکو. نو اوس موږ پوهېږو چې کسرونه څنګه سره ضرب کو. صورت د صورت سره ضرب او مخرج د مخرج سره ضرب. لیکو چې دا به مساوي شي اته ضرب درې تقسیم پر درې ضرب یو. نو درې پاتو کېږي څلېرویش او یو په دریو کې درې. نو ځواب پاتې شو څلېرویش پر درې کوم چې بیرته مساوي دی له څو سره؟ له اتو سره. نو لیکو چې مساوي شو اته. اوس راځو ګورو چې دا ځلې که چیرې دغه اته پر درې دا ټول عدد موږ راواخلو او په دوه پر دریو باندې وویشو نو بیا ګورو چې بیا هم دا موږ ته سم ځواب څنګه په لاس راځي. نو راځو لیکو چې اته پر درې تقسیمې دوه پر درې دا به څو کېږي؟ نو دا عین همدا پوښتنه ده چې که چیرې موږ دغه اته درېیمې برخې راواخلو او دا په داسې برخو باندې ویشو چې هره برخه یې دوه درېیمې برخې وي نو موږ سره به څو برخې په لاس راځي. نو راځو اوس ګورو دا یو خیز شو، دا دوه خیزه، درې او دا څلور. نو دا ځلې موږ ولیدل چې اته درېیمې برخې چې په دوه درېیمو برخو ویشو دا ځلې مساوي کېږي له څلورو سره. نو اوس دا ګورو چې دغه ځواب په دې طریقه که چیرې موږ مخکې لاړ شو دا بیا هم همدغسې په لاس راځي که نه. نو راځو ګورو دلته موږ څه وکړل. دلته موږ اته درېیمې برخې راواخیستې او په یوه درېیمې برخې باندې ویشلو. نو دا موږ ضرب ته واړولو او دا هم په معکوس شکل د دې ولیکلو یا د دې کسر معکوس دلته موږ ولیکه. دلته هم همداسې کار کوو. راځو دلته لیکو چې اته درېیمې برخې دا موږ راخلو دا ځلې ضربو ځکه دلته ویش نه موږ چېرته لاړو؟ ضرب ته لاړو. ضربې اوس به د دې معکوس ولیکو سرچپه درې پر دوه دا به مساوي شي درې پاتو کېږي څو؟ څلېرویشت او دوه په دریو کې شپږ او دا د بیرته ځواب موږ ته په لاس راکوي څلور. نو اوس دا ځواب سم دی که نه دی؟ نو که چیرې موږ دغه عملیه وګورو دلته او دلته موږ عین عملیه سرته رسولی، یوازې توپیر دی کې ده چې دلته موږ دا په یو باندې ویشلی او دلته مو په دوه ویشلی یا مو نیمایي کړی. نو ځکه دلته اته ځواب راغی او دلته دې نیمایي څلور ځواب راغی. معنا دا سم دی او دا ځکه سم دی چې دلته موږ
دوه د دې دوه چنده ګامونه واخیستل یا خیزونه واخیستل، نو موږ د دې په نیمایي خیزونه دلته وهلي دي. او په لومړي مثال کې موږ ولیدل چې دا په دریو کې ضرب شو او دا صحیح و، ځکه چې دلته موږ هر یو برخه په دریو مساوي برخو ویشله، او دلته چې دی دا په 2/3 کې هره برخه 2/3 برخې هره برخه ویشل کیږي. نو ځکه دلته موږ راځو د هره برخه څومره برخو باندې چې موږ یوه برخه ویشلې وي په هغې کې ضربوو، او بیا چې موږ څومره په یو ځل کې ترې ناخستې وي هغه په هغې باندې بیرته ویشو. خو که چیرې موږ همداسې د دې په میخانیکي ډول دا وګورو، نو دا لږ څه اسانه پرې پوهېږو، زر پرې پوهېږو. هغه داسې چې موږ کسرونه یو بل باندې ویشو، نو دا کسر راخلو موږ همدلته یې لیکو، او ورپسې دوهم کسر راخلو دا معکوس دلته لیکو. یا لکه دلته موږ 8/3 راواخیستل، دلته مو لیکل، او بیا 2/3 مو 3/2 ولیکل، او دا ورسره پکې ضرب کړو، نو ویش پر ځای ضرب ته ځي.